د لوی بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرچکې د خصوصي سکتور ته د لا زیات اسانتیاو د برابرولو په موخه د صنعت او سوداګرۍ له ولایتي رئیسانو سره د مولوي نورالدین عزیزي ناسته. پرون ولایت ته د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالي او اداري چارو معین سفر او د اروپایي هیوادونو لخوا د فلسطین هیواد د رسمیت پیژندنې د بهیر دوام. لوی مهربانه خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبه 1404 کال د تلې لومړۍ نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي خصوصي سکتور ته د لا زیات اسانتیاو د برابرولو په موخه د صنعت او سوداګرۍ له ولایتي رئیسانو سره ناسته وکړه. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې ناسته کې د هغو شرکتونو په اړه چې د کار جواز نه لري د عوایدو راټولولو مرکزونو خصوصي سکتور ته د اسانتیاو برابرولو او د یو شمېر نورو اړوندو مسایلو په تړاو خبرې وشوې. نورالدین عزیزي په دې ناسته کې د خصوصي سکتور پر قانوني فعالیتونو ټینګار وکړ او ولایتي رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې خصوصي سکتور ته د فعالیت جواز ورکولو برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالي او اداري چارو مرستیال مولوي قدرت الله جمال پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې له سیمه ییزو مسؤلینو سره وکتل. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د کتنه کې د ټولنې د کلتوري ودې پر اهمیت د دیني او ملي ارزښتونو په ساتنه او د لرغونو سیمو د ساتنې له لارې د ګرځندوی صنعت پر وده ټینګار شوی دی. ښاغلی جمال کلتوري وده او د ځوانانو ظرفیت لوړول د اطلاعات او کلتور وزارت اساسي لومړیتوبونه بللي او په دې برخه کې د پروان ولایت مقام د هر اړخیز ملاتړ غوښتنه کړې ده. د خبرونو دوام. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې د دې ولایت په صنعتي ښارګوټه کې د څه باندې 80 میلیونه ډالرو په پانګونې سره 10 نوي تولیدي کارخونې پرانستل شوې. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې دغه کارخونې به د درملو، طبي توکو، خوراکي توکو او د شیشې پشم د تولید په برخو کې فعالیت کوي. د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار د نویو کارخونو د کار د پیل هرکلی وکړ او زیاته کړه چې د نویو کارخونو فعالېدل کولی شي سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړي. بل لوري د هرات د صنایع او قانونو خونې مرستیال عبدالناصر امین ویل چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په دې ولایت کې ډېری کارخونې بیرته فعال شوي دي. وروستی خبر. فرانسې، بلجیم، مالټا، اندورا، موناکو او لوکزامبورګ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له عمومي غونډې وړاندې د یوې ناستې پر مهال د امریکا په نیویورک ښار کې فلسطین د یوه هیواد او خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژنده. د برېټانیا، استرالیا، کاناډا او پرتګال هیوادونو مشرانو چې له دې وړاندې فلسطین په رسمیت پیژندلی و هم د ناسته کې ویناوې وکړې. د یادونې وړ ده چې دغه ناسته د فرانسې او سعودي عربستان په کوربهتوب تېره ورځ په نیویورک ښار کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.